خجورې واخلئ. خجورې اخلئ. ډېرې خوندورې دي. د وربشو ډوډۍ هم لري. ډېر خوند کوي. ښه نو 3 دانې راته راکړه. واخلئ ښاغلي. تازه پنیر هم لرم. مور مې هم دا نن جوړ کړی دی. د پنیر نه هم راته راکړه حلاله. واخلئ. زه دا نشم اخیستی. ولې نشي اخیستلی؟ دا خو ډېرې پیسې چې ډېرې دي نو څه توپیر کوي؟ کله مې چې مور دا وویني بیا راته غوسه کېږي. هغه به وایي چې خدای مکه ما غلا کړې. مور ته دې وایه چې دا پیسې سلطان راکړي. خو بیا هم نه کېږي ښاغلی. بیا ولې نه کېږي؟ ځکه چې مور مې هرومرو دا وایي سلطان چاته یوه د سرو سکه نه ورکوي. که ورکړي بیا ډېرې ورکوي ځکه چې هغه سلطان دی. ده ته وګوره. زما سلطانه موږ دلته په پټه راغلي یو، نه غواړو څوک خبر شي. په سترګو زما سلطانه. ځانو په کار دې برکت شه. خدای دې له تاسو نه راضي وي. ټول غوږ شئ خلکو. وروسته له دې دا قهوه خونه موږ پورې اړه لري. وروسته له دې هېڅوک نشي کولی چې دې قهوه خونې ته زیان ورسوي. قهوه خرڅوونکیه فکر کوم چې د ځای نه ډېره ګټه کوي. وروسته له دې به نیمه ګټه ماته راکوي. فکر وکړه چې مالیه اخلم. د خدای لپاره دا کار مه کوئ. زه څومره ګټم چې نیمې تاسو ته درکوم. زه یو بېوزله کس یم. لکه چې واده نه اورېدل درته څه وویل؟ ملګریو دا کار د انسانیت څخه بهر دی. دا کار مه کوه. ته څوک یې چې ملاتړ یې کوې؟ که غواړې چې ژوندی پالیسۍ په ځای کې دې کښېنه. کوم کار چې تا پورې اړه نه لري لاس وهنه مه کوه. خو زه داسې احساس کوم چې تاسو مو دنده هېره کړې ده. ښه نو دا راته ووایه دې نظام د کلنا په کفارو باندې توره ایستل هېر کړي دي او مسلمانان نه باج اخلي. دا تا پورې اړه نه لري. زه له دې ځای ورک شه. داسې نه چې سر درنه غوڅ کړم. غافله انسانه ته دې وړتیا لرئ چې توره دې له تکې نه راوباسئ. ته نو هېڅ په خبره پوه نه شوې. هغوی باید راته پیدا کړي موسی، او په دې باید پوه شو چې دوی تر شا د چا لاس دی. لیک په کراره. اوف دا ټول شیانې راته ګډوډ کړل. بیا عقل سړی دا څه رقم سړی و. مننه کوم. موسی زما سترګې کار نه کوي او که جلوان نشته دی؟ نه ته سم وینې جلوانې په ځای کې نشته. لاړ شئ او هغه بیا دا بچه هر ځای کې دی رایولئ. ستاسو امر په ځای کېږي زما سلطانه. هو اهله کېږدې چلوونکې بیړه لرم. ما هغه خواته ورسوه. ما ته وایې؟ البته چې تا ته وایم. دلته نور څوک هم شته؟ زه کېږدۍ چلوونکی نه یم. رښتیا وایې؟ ښه نو ته څوک یې؟ زه سلطان یم. زه هم سنان یم. خوشحاله شوم. خو دا د ټوکو وخت نه دی. ډېره بیړه لرم او باید د سیند هغې غاړې ته لاړه شم. هغه دی هغه جلوان. تا فکر وکړو چې له موږ نه به وتښتې؟ ها زما شاته ودرېږه. څه؟ ومې ویل زما شاته ودرېږه. تاسو ته یوازې همدا بس نه کوي. نه غواړم دا ناپاکه وینم او په دې پاکې خاورې کې توی شي. شاته دې وګوره. افام کوه.
تاسو وکړل کېږي چلونکي هغه دې وګوره نور هم راغله شکر دې خدای چې وژغورل شو ویرېدلی خو به نه یې که نه لکه چې نه ګورې چې څومره ویرېدلې یم لاس دې خوږ شوی دی توپیر نه کوي یوازې توږېدلی دی بیا هم باید وتړل شي اړینه نه نه اړینه ده وتړل شو ښه دا کسان ولې په تا پسې راغلي وو د دوی کار کې مې لاس وهنه وکړه نو ځکه ما پسې راغلي وه دا د سلطان کار دی که هغوی ته وپېژنې تباه کوي ګناه دي یې په غاړه مه اخله کیدای شي دې کار کې سلطان لاس ونه لري ودې ویل لاس نه لري هر څه دې په خپله ولیدل څنګه چې ته فکر کوې داسې خبره نه ده ستا پام کوم نظام چې کلونه کېږي خرابه شوی دی سلطان یې په یو ورځ کې جوړولی شي ها غواړې اوس هم دې پاچا په شان راسره خبرې وکړې په هر حال تر اوسه دې هغه لیدلی خیر دی زه هم بیخي لیونی شوي یم ته به هغه څنګه وینې ځکه هغه تل په ماڼۍ کې اوسېږي د عامو خلکو په منځ کې څه کوي ښه نو ستا پان به هغه څه رقم یو انسان وي تل په خپلې ماڼۍ کې وي چاق زوړ او یو غوسه ناکه مغرور انسان دی کله دې خبرو خبر شي تا به زندان ته واچي امکان نه لري څنګه به خبرېږي خلک وایي چې دیوالونه غوږونه لري خو اوس موږ په سین کې یو پوه شوې ته رښتیا وایې